که سلامونه او نیکې هیلې مو هرکلی کوم ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ښه راغلاست د نن ورځې جلسې ته هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ زده کوونکو زه ملالۍ امیري تاسو د 12م ټولګي د بیولوژي مضمون ښوونکې یم زده کوونکو مونږ تېره ورځ د اووم څپرکي هغه موضوعات چې وو د نباتاتو په هکله باندې وو چې د نباتاتو درې اساسي برخې چې ریښه همدارنګه ساقه او د نبات پاڼې وې د دې په هکله باندې معلومات ترلاسه کړل او د هغوی جوړښت او دندې مو په تفصیل سره ولوستلې چې لومړنۍ برخه د نبات ریښه وه چې ریښه کومې دندې چې ترسره کولې او د جوړښت له مخې نه چې درې ډوله وه دغه ډولونه مو تفصیل سره ولوستل همدارنګه دوهمه برخه د نبات چې ساقه وه ساقه دنده د ساقې چې وه چې د نبات پورتنۍ برخې یعنې پاڼې او شاخونه یې له ریښې سره نښلول همدارنګه دریمه برخه د نباتاتو چې وه هغه پاڼې وې چې د پاڼو دندې مو ولوستې همدارنګه جوړښت یې چې عمده دندې د پاڼو کومې وې هغه دندې دوه عمده دندې درلودلې چې لومړی یې د اوبو تنظیم و همدارنګه دوهم ضروري مواد یا د اړتیا وړ مواد چې په نباتاتو کې ضرورت و د ودې لپاره هغه د فوتوسنتیز یا د ضیایي ترکیب د عملي په مرسته باندې د لمر د رڼا په موجودیت کې جوړول دغه جوړښتونه او دندې د دغه دریو برخو موږ په تېره ورځ کې ولوستل همدارنګه زموږ د نن ورځې موضوع هم د نباتاتو په هکله ده چې د دغه څپرکي اخرنۍ موضوع ده زده کوونکو تاسو به تر اوسه پورې په دې هکله باندې اورېدلي وي چې کومه خاوره حاصلخیزه ده او کومه هم خاوره حاصلخیزه نه ده یعنې کومه خاوره چې حاصلخیزه وي هغه ښه نباتات په هغې کې وده کوي همدارنګه نتیجه یې هم ښه وي یعنې ښه محصولات چې کوي موږ ته وړاندې کوي همدارنګه که کومه خاوره حاصلخیزه نه وي نو هغه خاوره چې ده کوم نبات چې پکې وده کوي وده یې هم سمه نه وي همدارنګه کومه میوه چې د هغې څخه رامنځته کیږي یا هم د هغوی محصول هم د دومره د ګټه اخیستنې وړ نه وي یعنې تعداد نظر هغه خاورې ته چې حاصلخیزې وي نظر هغې خاورې ته چې نه وي نو د دوی ترمنځ د محصولاتو ترمنځ هم چې ده توپیر موجود ده زده کوونکو زموږ د نن موضوع د څه شي په هکله ده نو تاسو به پوه شوي وئ چې د خاورې او د نبات ترمنځ اړیکې یعنې خاوره څه اغیزه لري د نباتاتو په وده کې زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې خاوره هغه لومړنی محیط ده چې نبات ورسره په مستقیم شکل باندې اړیکه لري یعنې نبات په خاوره کې ژوند کوي او خپل د ضرورت وړ مواد له خاورې څخه اخلي او ځان ته یې جذبوي چې د هغو موادو په مرسته باندې په ښه شکل باندې وده کولی شي زده کوونکو په خاورو کې دوه ډوله مواد دي چې دغه مواد د نباتاتو په مرسته باندې جذبیږي او د نبات په وده کې رشد او نمو کې اغیزه لري هغه دوه مواد چې نباتات له خاورو څخه اخلي هغه لومړی چې دي معدني مواد دي او دوهم هغه مواد چې نباتات له خاورو څخه اخلي هغه چې دي عضوي مواد زده کوونکو معدني مواد چې دي لکه اوبه او همچنان ځینې منرالونه چې په اوبو کې موجود دي دغه مواد دي چې نباتات له خاورو څخه د ریښې په مرسته باندې جذبوي او د نبات نورو برخو ته انتقالیږي چې تر اوسه پورې په نباتاتو کې د شپېتو څخه زیات عناصر چې شوي دي کشف شوي یا پیژندل شوي دي د شپېتو څخه زیات عناصر چې رامنځته شوي زده کوونکو تاسو په نظر آیا دغه ټول عناصر د یو نبات د ودې لپاره استفاده کوي یعنې موجودي په نباتاتو کې یا نه آفرین دغه ټول عناصر چې په شپېتو څخه زیات عناصر په نباتاتو کې پیژندل شوي دي دغه عناصر ټول د نباتاتو د ودې لپاره نه کارول کیږي یعنې ولې ځکه ما مخکې هم تاسو ته وویل چې نباتات په خاوره کې ژوند کوي مستقیمه اړیکه د خاورې سره لري او خپل د ضرورت وړ مواد له خاورې څخه اخلي نو کله چې دغه عناصر په نباتاتو کې کشف شوي دي یا رامنځته شوي دي دغه د خاورې په یعنې د خاوره پورې مربوط دي ځکه خاوره کې هغه مواد چې موجود دي هغه نبات ځان ته چی کوي جذبوي نو دغه عناصر هم چې په نباتاتو کې کشف شوي دي د دلیل دا ده چې دغه نباتات چې دي ټول دغه مواد له ځمکې څخه چی کړي کشف شوي نو ځکه په نباتاتو کې هم موجود دي همدارنګه دوهم ډول مواد چې نباتات له ځمکې څخه اخلي هغه چې دي عضوي مواد دي عضوي مواد څه شی دي عضوي مواد زده کوونکو کله چې
باکتریاوې مثلا ځینې باکتریاوې له منځه لاړې شي، همچنان فنجي او یا هم کوچني نباتات کله چې دوی وچ شي یا هم له منځه لاړ شي نو دوی چې کېږي ځمکې سره یوځای کېږي، د خاورې سره یوځای کېږي، د خاورې یوه برخه ګرځي. نو دغه مواد چې یعنې مړه کېږي له منځه ځي د خاورې سره یوځای کېږي نو وروسته دغه د خاورې یوه برخه ګرځي. صحیح ده. کله چې د خاورې یوه برخه وګرځي نو دغه په عضوي موادو باندې چې کېږي بدلیږي چې نباتات هم دغه عضوي مواد له خاورې څخه جذبوي او د خپل د اړتیا وړ مواد یعنی په رشد او نمو کې ورڅخه ګټه اخلي. ښه، زده کوونکو په دې اړه باندې پوه شولو. نو راځئ سلاید ته وګورو چې څه ډول مواد یعنی په خاورو کې کله چې یعنی نباتات له خاورې څخه مواد جذبوي نو راځئ لومړی په ویډیو کې وګورو چې دغه جذب شوي مواد څنګه په یو نبات کې انتقالیږي. ځکه هر شی چې ځمکه په بښنې سره نبات له ځمکې څخه اخلي هغه د ریښې په مرسته باندې اخلي او د نبات نورو برخو ته چې کېږي انتقالیږي. نو راځئ لومړی دغه انتقال د عضوي موادو جذب د نباتاتو په مرسته باندې په ویډیو کې وګورو چې څه ډول دغه صورت نیسي. زده کوونکو تاسو ګورئ ما مخکې هم درته وویل چې نبات مستقیمه اړیکه چې لري د خاورې سره لري. ګورئ ریښه ده. دغه چې تاسو ګورئ د کوچني مواد چې د پاڼو څخه راځي چیرته راځي ریښې ته. دغه کله چې د پاڼو څخه مواد یعنی موږ مخکې درسونو کې هم ویلي وو چې د نبات د پاڼو عمده دنده چې ده د ضروري موادو جوړول دي چې هغه د ضیایي ترکیب په مرسته باندې جوړیږي. نو هغه چې دی ریښې ته انتقالیږي. دغه چې د کوم انساج په مرسته باندې انتقالیږي اوس وایو. اوس دغه برخه چې تاسو ګورئ په دې کې هم عضوي مواد دي. دغه برخه چې تاسو ګورئ دغه کومه برخه ده د فلویم انساج دي. صحیح ده. یعنی د فلویم انساج چې دغه مواد د نبات مختلفو برخو ته چې کوي انتقالوي. همدارنګه دغه برخه چې ګورئ د پاڼو داخلي برخه ده. همدارنګه دغه مواد چې کېږي د فلویم د ننوتل او د فلویم د انساج په مرسته باندې دغه مواد چې کېږي د نباتاتو نورو برخو ته انتقالیږي. همدارنګه تاسو ګورئ چې دغه لړۍ د یعنی د دغه مرحله په د پاڼو څخه انتقالیږي د فلویم انساج ته. په همدې ترتیب باندې دغه مواد چې کېږي د انتقال په حالت کې دي چې د فلویم انساج د دې سبب کېږي تر څو هغه مواد چې په پاڼو کې جوړیږي د لمر د رڼا په موجودیت کې هغه ګوري د لمر د نبات نورو برخو ته انتقالي. همدارنګه ګوري دا د فلویم انساج دی. دغه برخه چې تاسو ګورئ چې په آبي شکل باندې رنګ باندې ښودل شوې ده دغه اوبه دي. ګورئ د اوبو مالیکولونه دي. یعنی دغه برخه چې د اوبو مالیکولونه د نبات نورو برخو ته انتقالوي دغه کوم انساج دی د زایلم انساج دی چې اوبه په آزاد ډول باندې په هغې کې چې کوي حرکت کوي. همدارنګه بیا هم تاسو ګورئ چې دغه مواد چې په پاڼو کې جوړیږي یعنی پاڼه چې ده منبع ده د نبات ځکه چې په دې کې مواد جوړیږي. نو ځکه دغه مواد چې جوړ شوي دي د فلویم د انساج په مرسته باندې انتقال مومي. ښه زده کوونکو مونږه ویډیو کې وکتل چې د نباتاتو هغه مواد چې جذبېدل د فلویم د انساج په مرسته باندې نبات نورو برخو ته انتقالېدل. مونږ تېرو درسونو کې هم لوستلي وو چې په نباتاتو کې دوه ډوله انساج وجود لري چې دغه انساج د ریښې څخه همدارنګه د پاڼو څخه مواد د نبات نورو برخو ته انتقالوي. چې دغه انساج څه شی وو؟ آفرین، لومړی د فلویم انساج وو او دوهم ډول شاباس د زایلم انساج. فلویم او د زایلم انساج شی کوي. فلویم او زایلم دواړه چې دي مواد د نبات نورو برخو ته انتقالوي خو د دغه دواړو انتقال یو د بل سره فرق لري. زایلم چې دا اوبه انتقالوي د نبات د ریښې څخه نورو برخو ته. اما فلویم چې کوي د فلویم دنده دا ده چې هغه مواد چې د نبات په منبع کې مثلا لکه په پاڼه کې جوړیږي یعنی عضوي مواد د نبات نورو ټولو برخو ته یا مختلفو برخو ته رسوي چې زایلم یوازې اوبه انتقالوي د ریښې څخه د نبات نورو برخو ته. همدارنګه
مخکې له دې نه چې دغه دوه انساجو دندې په تفصیل سره ولولو، ما مخکې هم تاسو ته وویل چې خاوره کیدلی شي حاصلخیزه وي او یا هم نه وي. نو که چیرې خاوره حاصلخیزه وي نو هغه خاوره په ښه شکل باندې نبات چې کوي په هغه کې رشد کوي او ښه محصول هم منځته راوړي. اما که چیرې خاوره حاصلخیزه نه وي یا هم دا ده چې موږ وغواړو نباتات مو ښه وده وکړي او ښه محصول ورڅخه لاسته راوړو، نو د نباتاتو د ښې تغذیې لپاره یا د ښه رشد لپاره له کودونو څخه هم استفاده کوي، چې معمولا کودونه په دوه ډوله دي. د دوه ډوله کودونو څخه د نبات تغذیه لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي چې لومړی طبیعي کود ده او دوهم هم مصنوعي کود ده. طبیعي کودونه هغه دي چې په طبیعت کې په طبیعي شکل باندې وجود لري، او مثلا لکه د نباتاتو پاڼې چې کله وچې شي یا هم د کله چې د نباتاتو پاڼې غورځېږي زیړې شي نو هغه د خاورې سره چې کیږي یو ځای کیږي، چې دغه پاڼې چې د خاورو سره یو ځای شوي دي یو ځای شوي پاڼې د خاورو سره دا هم د نبات په رشد کې اغیزه لري چې دغه طبیعي کود کیږي. همدارنګه مصنوعي کود ده. مصنوعي کود هغه کودونه دي چې په کیمیاوي شکل باندې یا د کیمیاوي عناصرو څخه جوړیږي او د نبات د تغذیې لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه زده کوونکو د نباتاتو کې د عضوي موادو لیږد. عضوي موادو لیږد مخکې هم ما تاسو ته وویل چې دوه ډوله انساج په نباتاتو کې وجود لري، فولویم او د زایلم. نو راځئ چې دغه دواړو دندې هم ولولو چې څه ډول دغه مواد د فولویم او د زایلم په مرسته باندې د نبات نورو برخو ته انتقالوي. زده کوونکو فولویم چې ده دغه انساج چې عضوي مواد انتقالوي د دغه انتقال نظر د زایلم انساج ته پیچلی ده. ولې ځکه عضوي مواد فولویم چې انتقالوي د نبات مختلفو برخو ته انتقالوي، اما زایلم چې ده اوبه یوازې اوبه انتقالوي. نو ځکه دغه پیچلی ده چې کوم مواد چې د فولویم په مرسته باندې د انتقالیږي دغه یو موډل ورته جوړ شوی ده چې دغه موډل څلور پړاوونه لري او د جریان د فشار د موډل په نامه باندې هم یادي. دغه څلور پړاوونه چې دي لومړی دا ده کله چې په پاڼو کې مثلا منبع د نبات په نظر کې ونیسو چې هغه پاڼه ده یا هم هغه نورې برخې لکه ریښه چې مواد زیرمه کوي هغه هم د نبات منبع کیدلی شي. نو کله چې په پاڼو کې مواد مثلا د ضیایي ترکیب په مرسته باندې قندونه جوړیږي د اوبو او د کاربن دای اکساید څخه د لمر په موجودیت کې، نو دغه مواد د فعال انتقال په مرسته باندې حجرو ته چې کیږي ننوځي او د استفادې وړ ګرځي. همدارنګه دوهم پړاو ده کله چې په فولویم کې حجرو کې فشار زیات شي یا هم د قند غلظت زیات شي، نو د دې په مقابل کې د اوبو د پوتنشل انرژي کمیږي او دغه اوبه چې دي د آزموس د عملیې په مرسته باندې د فولویم د زایلم څخه د فولویم انساج ته داخليږي او جریان پیدا کوي. همدارنګه دریم پړاو چې ده کله چې په فولویم کې فشار زیات شي نو پخه شوې شیره او جوړ شوی قند دواړه یو ځای انتقالیږي مختلفو برخو ته د نبات. همدارنګه څلورم پړاو چې په د فولویم په انساج کې شتون لري هغه دا ده کله چې دغه مواد جوړیږي انتقالیږي نو دغه انتقال د فعال انتقال په طریقه باندې د نبات نورو برخو ته انتقالي، چې د زایلم انتقال نظر فولیم ته اسانه ده ځکه په زایلم کې یوازې اوبه انتقالیږي، یعنی اوبه د ښکته څخه پورته خواته چې په آزاد ډول باندې حرکت کوي، په داسې حال کې چې په فولیم کې عضوي مواد انتقالیږي. همدارنګه اوبه کولی شي د حجروي غشا له لارې هم انتقال شي، اما عضوي مواد چې دي د حجروي غشا په واسطه باندې نه انتقالیږي بلکې د هغه حجرې چې په فولویم کې شامل دي مثلا سایتوپلازم د دغه په طریقه باندې انتقالیږي. نو زده کوونکو راځئ په سلایدونو کې وګورو چې په سلایدونو کې هم موږ ته د عضوي موادو انتقال ده. ګورئ دغه برخه چې ده هغه عناصر دي چې ټول په خاوره کې شامل دي، دغه شامل عناصر چې دي په خاوره کې د ریښې په واسطه باندې جذبیږي او د فولویم د انساج په مرسته د نبات نورو برخو ته چې انتقالي. همدارنګه تاسو په دې برخه کې هم ګورئ چې کاربن دای اکساید ده، همدارنګه د لمر رڼا چې دغه د پاڼو په مرسته باندې دغه د دې څخه په استفاده باندې د نبات د اړتیا وړ مواد رامنځته کیږي. زده کوونکو د عضوي موادو پړاوونه موږ ولوستل چې تاسو دلته په سلایدونو کې هم ګورئ چې د قندونو لیږد و، همدارنګه د انرژي د اوبو د پوتنشل د انرژي کمښت و او د فشار زیاتېدل و، یا هم کله چې دغه مواد انتقالیږي د فعال انتقال په مرسته باندې پخه شوي شیرې سره یو ځای د مواد ټول چې انتقالي. همدارنګه تاسو په دې انځور کې هم ګورئ چې کوم مواد دغه برخه چې ګورئ اوبه دي چې د نبات
ښکتنۍ خوا پورته خوا ته چې کېږي انتقالي. همدارنګه دلته چې ګورئ دغه د فلویم انساج دي، تاسو ته په واضح شکل ښکاري. ګورئ اوبه په آبي رنګ دي، همدارنګه عضوي مواد په شنه رنګ باندې دي چې دغه عضوي مواد چې دي د پاڼو څخه ښکته برخې ته چې کېږي انتقالېږي. په دې انځور کې هم تاسو دغه انتقال ګورئ. ښه زده کوونکو راورسېدو د نن موضوع پای ته، چې د نن موضوع مو د نبات او د خاورې ترمنځ اړیکه وه. خاوره چې ده یا هم نبات سره څه اړیکه لري؟ لومړنی محیط چې نبات ورسره په مستقیم شکل اړیکه لري هغه خاوره ده. یعنی نبات په خاوره کې ژوند کوي او خپل د ضرورت وړ مواد له خاورې څخه اخلي. همدارنګه دوه ډوله مواد دي چې نباتات له خاورې څخه اخلي، هغه معدني مواد دي، همدارنګه عضوي مواد دي. او د دغه عضوي موادو لیږد په نباتاتو کې څه رقم ترسره کېږي؟ د فلویم د انساج په مرسته باندې انتقالیږي، چې د دغه انتقال لپاره یو خاص موډل جوړ شوی ده چې دغه موډل 4 پړاوونه لري. او دغه 4 پړاوونه چې په فلویم انساج کې رامنځته کېږي دا ما هم په تفصیل سره ولوستل، چې د فلویم انساج عضوي مواد انتقالوي د پاڼو څخه ریښې ته، یعنی د پورته څخه ښکته خواته، او د زایلم انساج چې دي اوبه هغه مواد چې د ریښو په مرسته جذبېږي هغه اوبه د ریښو څخه د نبات پورته خواته انتقالېږي. یعنی زایلم د ښکته څخه پورته او فلویم د پورته څخه ښکته مواد چې کوي انتقالوي. نو زده کوونکو هیله لرم چې د نن ورځ موضوع مو زده کړې وي او وکولی شئ د دې څخه هم په ورځني ژوند کې استفاده وکړئ. تاسو کورنۍ دنده چې ده د 130 پاڼې عمومي پوښتنې دي چې دغه پوښتنې به تاسو حلوئ. نو تر بلې موضوع او تر بلې جلسې پورې تاسو ټول په لوی رب سپارم، بریالي اوسئ.